ثوبان رضی اللہ عنہ دا خبر کئی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی یوشک ان تداعى عليكم الامم من كل افيق كما تداعى الاكلة على قصعتها نجدی ده چی دا امتون با دا هر زین بتاسو را جمش او دنیا دا هر گوٹ نبا دو یوشی ستاسو بخلاف بانی لکه څنګه چې شکور کې روټۍ پرته یا په دسترخوان باندې و خلک ورته راجمع شي نو څوک ترې نوڼۍ شو کوي څوک ترې غټه نوڼۍ یلي څوک وړه یلي څوک څه کوي څوک څه کوي خو منع کولی څوک نه شي په خپله مرضي ډوډۍ خوري ته چې دسترخوان ته کښېنې نو خپله مرضي دی که نه داسې حال به راشي په دې امت اسلامي باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کافران به راجمع شي خپله مرضي به کوي صحابه کرام خو ډېر اوچت انسانان ووایي امن قلة بنا یومئذ یا رسول الله بس په هغه ورځ به موږ لږ یو نو نه وي لږ به نه یي انتم یومئذ کثیر تاسو به ډېر زیات یې دا شته چې کوم تاسو یې د دې نه به ډېر زیات یې تاسو ودې ته وکړي ولکن تکونون غثاء كغثاء السیل ستاسو مثال به د هغه زږي چې د اوبو په سر باندې ولاړي یا یو طوفان راشي اوبه راوځي او په هغې له پاسه چې کوم زږ راشي نو هغه زږ په شان به تاسو یې دنه به د به کیسه نه یي تنتزع المهابة من قلوب عدوكم د دشمن په زړونو کې چې ستاسو نه کومه یره د هغه به ختمه شي هغه دبدبه به ستاسو ختمه شي ویجعل فی قلوبکم الوهن او تاسو ته به یو بیماري ولګي چې د هغه بیماري نوم دی وهن صحابه کرام وی وما الوهن یا رسول الله دا وهن کومه بیماري ده وی حب الحیات وکراهیة الموت د ژوند سره محبت او مرګ بد ګڼل د دو بیماریانې به تاسو کې راځي د دې د لاسه به تاسو باندې د کافران ټول زورور کېږي او مسلط کېږي به یو حدیث کې دم رضی ابو هریره رضی الله عنه راوړی دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثوبان ته لګیا کیف انت یا ثوبان ثوبان په هغه ورځ به دې څه حالي إذا تداعت عليكم الأمم كتداعيكم على قصعة الطعام تاسو باندې به د امت داسې راجمع شي لکه څنګه چې تاسو دسترخوان او ډوډۍ ته راجمع شي ثوبان ورته وایي بأبي وأمي یا رسول الله زما مور پلار دې په تا قرباني ای د الله پیغمبره امن قلة بنا لږ به یو نو په هغه ورځ وینه نه بل انتم یومئذ کثیر تاسو به ډېر زیات یې ولکن یلقى في قلوبکم الوهن ستاسو په زړونو کې به د وهن بیماري هغه یا رسول الله وهن څه ته وایي وی حبکم الدنیا وکراهیتکم القتال دنیا سره به محبتي جهاد به بدي شي امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی د یو ښکاره علامه ده علماو د دې په وضاحت کې ډېر لیکل کړي لکه کله چې تاتاریانو په مسلمانانو باندې حمله وکړه د هر طرف نه پرې رالو په زرګونو کسان یې وله ووژل د عراق نهرونه ولې او دا دریابونه وی سره د وینو روان وو د دوی د علماو کتابونه هغې ټول دې دریابونو ته او دې ولو ته غذار کړو شراب په جوماتونو کې وسکې شو او په خلکو باندې په زور روجي ماتې کړې او لوی ظلم تاتاریانو کړی دی که چېرته الله توفیق راکړو نو دغه تاریخ به ته زه تفصیلي بیان کړم چې تاتاریانو چې کله په مسلمانانو باندې حمله کړې وه نو څه چلې کړی تاریخ هغه ظلم د هغوی هغه لیکلی دی او یاد کړی دی نه هېرېدونکی ظلم یو زنانه به یې راوسته د هغې په خېټه به بچی و بچی به یې چې دغه شان راویستو خېټه به وله پرې کړه او زیناګانې او قسمه قسم ظلمونه د مسلمانانو د علماو سره
نو دا نښه د هغه وخت نه را روانه ده. بیا د هغې نه بعد ګوره صلیبیانو ته نصاراو ته چې کله هغوی د مسلمانانو ډېر علاقې فتح کړې نو بیا یې فتح کو بیت المقدس فلسطین د هغوی په قبضه کې و. بیا تر دې چې تر دې یعنی تاریخ کې داسې راځي چې تقریبا یعنی 92 یا 91 کاله د دوی سره د بیت المقدس و. بیا د هغې نه بعد په تقریبا په 300 یا په 1500 او 83 کاله کې 1583 د هجرۍ په دې کې بیا صلاح الدین ایوبي رحمه الله د صلیبیانو نه بیت المقدس چې دغه فتح کړی و. د هغه وخت نه دا قصه را روانه ده او د اوسه پورې اوس هم دغه حال دی د مسلمانانو چې مسلمانان کمزوري دي او کفر او کافران او مشرکان او بندگان د غوا او بندگان د صلیب زورور دي په مؤمنانو باندې په مسلمانانو باندې. وجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوازیه ذکر کړې ده چې تاسو به په هغه ورځ دنیا سره ډېر محبت کوئ، تاسو به یریږئ د مرګ نه، تاسو به ټول د الف نه د یا پورې سوچ او فکر د دنیا یي، هله به په تاسو باندې دشمن زورور کېږي، هله به کافر زورور کېږي. ډېر خلک دا تپوس کوي داسې پلاني ځای کې کافرانو ظلم وکړو، پلاني ځای کې کافرانو ظلم وکړو. بس دغه تپوسونه من کوو نو بس، خو چېرته هم دا تپوس ونه کړو چې آخر ولې من کمزوري شو، وجه څه ده د کمزورتیا. رب العالمین خو د لوز یې کړی ده چې زه به مرسته کوم او زه به مؤمنان په هر وخت کې عزتمن ساتم. نو ولې الله خپل لوز مات کړی دی که څنګه؟ الله اوس هم په خپل لوز دی، خو دی ویلي دي ان تنصروا الله ینصرکم. که تاسو د الله د دین مرسته وکړه الله به ستاسو مرسته کوي. ګوره مخکې دا نه دي ویلي چې الله به ستاسو مرسته کوي، او ولې شرط ولګوي که چېرته هم د الله د دین مرسته وکړه الله به ستاسو مرسته کوي. او دا لوز د الله د قیامته پورې دی، مشکل من کې دی. امت اسلامي امت په یو بل پورې نښتې، یو بل ختموي. مسلمانان ملکونه د بل مسلمان ملک په ترقۍ باندې خفه کېږي، د هغوی دپاره چال جوړوي چې یاره دا مسلمان ملک تباه شوی، دا مسلمان ملک خراب شوی. مسلمانان یې د هر څه پرېږده، مسلمانان دا به یاره وي چې په دې پلاني ملک باندې دا یهود راغلی وایي که نه وایي، او په دې پلاني ملک باندې دا کافر راغلی. نو چې د یو مسلمان دا ارمان دی چې د یو مسلمان په ملک ته یهود راشي او د مسلمان په ملک ته نصارا راشي، او پرېږده چې د دوی د دې ښځو سره زیناګانې وکړي، او پرېږده چې دوی داسې کړي دوی داسې کړي. په دې سړي کې غیرت نشتی د خپل دین دپاره، په خپل مسلمان باندې غیرت نشتی. یهود چې رالو، نصارا چې رالو، نو نه به دې دا جوماتي، نه به دې دا عبادتي، نه به دې دا عزتي، نه به دې خور مور لور، او دا به دې په عزت هېڅ به هم نه هر څه به دله ګډوډ کړي. ته د خپل مسلمان دپاره د دې ارمان کې ته دا غواړې د مسلمان دپاره. ښه وجه څه دی لکه ولې وایي ما د یو کس سره کار کړی و 100 ورځو دیاړي ورته پاته وایي نه یې راکړې. یعنې د 100 ورځو د دیاړۍ دپاره ته ارمان کې چې په یو مسلمان باندې یهودی راشي، په یو مسلمان باندې نصرانی راشي، هندو پې راشي. دا د امت حال دی. امت باندې جړه پکار ده. او فرقې خو تپوس مه کوه، د مذهبونو خو تپوس مه کوه، او هر یو به جنډه اوچته کړي چې موږ په حق یو زموږ امیر صاحب پلانی، که دی موږ یو او که دی یو زموږ امیر صاحب دی، او نور چې په دنیا کې چې څومره دا ټول ګمراهان دي. لکه راشه قرآن او حدیث باندې به راجمع شو، په دې به اتفاق راولو، اختلافات به ختم کوو. نه بیا موږ ته تاسو اختلافات پیدا کړي. اختلاف خو هغه سړی پیدا کوي چې د قرآن او د حدیث نه علاوه بلې لار ځان له ولټوي. موږ یو لار دی، راشه قرآن او حدیث په دسترخوان تم کښېنه، زه هم کښېنم، دی هم کښېني، هغه هم کښېني، ګورو چې اتفاق راځي که نه راځي. ستا لار جدا ده، زما جدا ده، ستا امام جدا دی، زما امام جدا دی، د امام جدا دی، د هغه امام جدا دی، تنظیم جدا دی، مذهب جدا دی، جماعت جدا دی، امیر صاحب جدا دی، جنډه جدا ده، مرداباد زندهباد. په دې کې اتفاق څنګه راولي؟ ته څنګه دې کې اتفاق راولي؟
دا د امت حال دی. مسلمانانو په ملکونو باندې که چېرته ملک باندې ظلم وشي زیاتې وشي بعض ظالمان په دې خوشحاله وي پرېږده مړه وایي چې سم چل ورسره وکړي. نو دا امت به څنګه کامیاب شي او څنګه به دا امت دشمن ته مخامخ شي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې څه وایي هغه کومه دبدبه چې ستاسو او کوم رعب چې ستاسو د دې کافرانو په زړونو کې پروت دی هغه به څه شي؟ هغه به ختم. کافرانو ته پته ولګېده چې بهی دوی کې څه نه څه نشته. هغه خو زمونږ کار یې اسان کړی دی یو بل ختموي. یو رالګي بل ته وایي ته کافر یې هغه راپاس وایي ته مرتد یې او ته واجب القتل یې او ستا وینه حلاله ده او ستا مال حلال ده او په یو بل کې نښتي دي. یو بل کې نښتي دي مسلمانان په یو بل فتوی په یو بل کتابونه لیکه یو بل وجنه. د مسلمانانو ملک خرابوه د مسلمانانو د ملک امن خرابوه د دې دپاره بعض نام نهاد لګیا دي. ایله بیله دا پاتې شو چې د مسلمان ملک خراب که او د مسلمان ملک د امن خراب که. نو دا امت به څنګه د دوی نه به کافر څنګه ویرېږي؟ بله وجه واضح ده حب الدنیا د دنیا سره محبت. څه خیال دی؟ یو سړی فارغه کېږي نه د دنیا نه نو دی به د امت د خیرخواهي څه سوچ وکړي؟ یو سړی سهار نه ماښامه پورې د هغه یو سوچ دی بس یو پیسې خېټه او بچي مور پلار مزدوري هغه ځي کې مزدوري دې ځي کې بس بیا د شپې وده شي سهار راپاسې بیا هغه ترتیب دی بیا وده شي بیا راپاسې بیا هغه ترتیب دی. چې یو سړی دنیا کې دومره ورننوتو ده سره د امت غم څه دی؟ ته وایې پلاني ځای کې امت دا حال دی پلاني ځای کې دا مړوي کار سهاري موږ سره خپل غم دی سهار به څه خورو؟ د غریب د دنیا هغه غم راغستی دی چې کله په امت کې دا حال راغی او دا بیماري ورته ولګېده نو امت څه شو؟ امت کمزوری شو. دنیا سره محبت د غریب مرسته نشتی د فقیر مرسته نشتی. یتیمانان ډېر شوي دي کونډې ښه ډېرې زیاتې دي محتاجان ښه ډېر دي او پیسې راوړه جمع کوه. الذي جمع ماله وعدده. الله وی مال کټوۍ ته ورچې لوښي ته ورچې او شماري او خاندي ورته بس ډېره ده وایي به دقه جمع کوه. لکه په دې امت کې ډېر محتاج خلک دي ستا د پیسو ته ضرورت لري د دوی سره څه مرسته پکار ده نه نه د سره خپل غم دی دا امت مخکې نشي تللی. یاد ساتئ چې امت موږ د امت دړ خپل دړ نه یې ګڼلی او د امت تکلیف هم خپل تکلیف نه یې ګڼلی دا امت مخکې نیسي. که په مشرق کې زما په ورور باندې سخت دی دا به په ما باندې که په مغرب کې زما په خور باندې سخت دی دا به په ما چې څو پورې دا احساس تا کې نه و بیا دا په دې تمه مه کښېنه چې امت به مخکې شي او کافر به ترې ویرېږي. د ټولې دنیا کافران یو دي که نه دي؟ ټول یو دي. هسې ظاهره کې دغه جوړ کړی دی چې موږ دي موږ دي خو مسلمان ته ټول یو دی. که خپل منځ کې دشمني هم ده خو مسلمان سره په مقابله کې هغه دشمني دوی پټوي هغه ختموي. خو مسلمان په فخر سره وایي چې زه د پلاني مسلمان سره دشمني کوم هغه ته نه ریږدی. حالانکې الله د صحابه کرامو شان ذکر کړی أشداء على الكفار رحماء بينهم. الله وی دا کافرانو سره ډېر سخت دي خپل منځ کې ډېر نرم دي. مونږ قصه ورته کړې ده خپل منځ کې ډېر سخت یو په انچه ځمکه باندې یو بل وجنه په معمولي خبرو باندې خاندانونه ختموه او 500 ریاله قرض دی په سړي باندې په شرمونو یې وشرموه. یو سړي پورې ټوغې ټکارې کوه چې مسلمان دی. یو سړی غریب دی د هغه د غربت نه غلطه فایده اخله ظلم کوه زیاتی ورسره کوه. دا حال دی د امت. پکار خو دا و چې سختي د کافر سره وي نرمي د چا سره وي؟ مسلمان سره. نه کافر خو چې ویني انګریز ته په لاره تېرېږي د خولې نه ورته سمې لاړې اوسه چې شین سترګې روان دی. چېرته هغه ستا په باره کې داسې ویلي چې وګوره مسلمان روان دی خو وګورئ څومره ښایسته سړی روان دی څومره دې ورځې دا نه دي ویلي او چې خپل مسلمان ویني سلام پرې نه اچوي. مړوي درکوه دی د سلام لایق هم نه دی لیکن دا خو الله مني د الله پیغمبر مني. نو دویم مرض به په امت کې دی څه د مرګ نه یره
مرګ به نه خوښوي. سوال دا دی یو سړی بو چې موږ خو هر سړی مرګ نه خوښوو، هر سړی موږ کې مرګ نه خوښوي، نو دا څنګه؟ دا خو د انسان طبیعت دی چې مرګ نه خوښوي. نو بیا دلته دا خبره یاده ساتئ، د مرګ نه یره په دوه قسمه ده. یو د مرګ نه یریده او مرګ نه خوښول په دې چې زما نه به ښځه او بچي او جایداد پاتې شي، دا هغه بیماري ده. او دویم د مرګ نه یریده په دې چې الله له به څه جواب ورکومه موږ سره خو ځان له اعمال نشته، دا د مؤمن نښه ده. خیال دی یره شتیم یو یره هغه ده چې هغه د مؤمن نښه ده، یو یره هغه ده چې هغه د مؤمن شان نه دی. یاره زما د دې جایداد به څه کېږي که زه مړ شو، لکه ستا نه مخکې د چا خو د بل چا وکړه نو پاتې کېدو ولا یې بېغمه شي. د ښځې به څه کېږي او د بچو به څه کېږي او دوکان مې روان کړی ده او ځمکه مې روان کړې. بیا دا بس زموږ ده چې په لاسنیوکې کښېني هم دا وایي یاره غریب وي هغه بلډینګ یې شروع کړی و، وایي چې دې ته به ننوځم، هغه یې ونه لید. غریب وي نوی کور جوړ کړو او وایي چې د روانه میاشت کې به ورته ننوځم. بس دا د دې د لاسه مرګ نه خوښوي، دې د لاسه ښه دې کور ته به ننوځي، الله به له یو میاشت ژوند نور هم ورکړي. نو دا امیدونه خو نه ختمېدونکي امیدونه دي، بس بیا ډډه ولګوه د همیشه دپاره په دنیا کې کښېنه. نو بچی به وینم، د بچي واده وینم، انوسی وینم، انوسي واده وینم، کړوسي وینم چې د خپل زړه مې خوشحاله شي، کور ځان له جوړ کړم، هغې ته ورننوځم، دوکانونه دي چې د دې هغه اولني کرایي راشي. دا زموږ د پښتنو بیا په لاسنیوکې یره غریب، او دا سوچ نه کوي چې دې غریب دیني حالت څه وو. اوس خو الله ته مخامخ شوی دی، یوازې دی دغه قبر کې پروت دی، خو چې دین کې څنګه و دا سړی نه دا مسلې نشته. بس مسله دغه د غریب بیا یې ارماني لاړ، کور یې نیمګړی پاتې شو او پلانی شی نیمګړی پاتې شو. مونږ په خپله اورېدلي، زه یو تعزیت کې نه شوم او کس د دوبۍ نه تللی و خپل ملک ته، نو بیا هلته مړ شو، نو بیا تعزیت ته ورغلو، یو ملګري خپلو، نو باز پکې وي غریب، 2 ورځې بعد هغه کور ته ننوتو چې دا ارمان یې وي په زړه پاتې شو، دا امید یې په زړه پاتې. لیکن پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا هغه نښه وویسته خاورو کې، چاته هغه نښه یاده ده؟ الله اکبر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې نښه په خاورو کې جوړه کړې وه، ګوره، او څنګه ناشنا نښه ده. 4 ګوټې ډبه یې جوړ کړو، داسې 4 ګوټې، خو منځ کې اوږد پوره برابر نه دی، منځ کې اوږد دی، په اوږدو ډېر اوږد دی، په پلنو بیا لږ کم دی، داسې ډبه یې جوړ کړو. بیا پکې یو نښه منځ کې وویسته، هغه نښه یې بهر ته وویسته دې ډبي نه. نور تفصیل پکې نشته، خو زما صرف مقصد دلته دا دی. بیا صحابه کرام په وکولو یې ګوره دا د انسان ژوند دی، دا ډبی څه دی؟ دا ژوند دی، ستا هغه نیټه ده، دې نیټې نه بهر ته نشي وتی. ښه نو یا رسول الله دا کرښه چې وتې ده بهر ته، وایي دا امیدونه دي، امیدونه هغه د دې ژوند نه هم بهر دي. نو که موږ دې دپاره کښېنو چې د امیدونه به پوره کوو، به بیا ډډه ولګوو، قیامته پورې خو به دا پوره نه شي. نو سړی په دې د مرګ نه یېرېږي، یو سړی په دې یېرېږي چې یاره الله ته به مخامخ کېږم، څه جواب به ورکوم الله له، اعمال هم کمزوري دي، دې قبر کې چې ما کېږدي نو دې قبر کې به زه څه منکر او نکیر ته، قیامت په ورځ به زما څه حالي، د الله په مخ کې به څه جواب کومه. اوس دا یره خو د مؤمن شان دی، دا یره به دې په زړه کې. خو دا یاد ساتئ، مؤمن یېرېږي هم د مرګ نه او خوشحاله مې مرګ ته، خوشحاله به دي چې دمه به شم د دنیا د سختو نه، الله سره ملاقات وکړم، په دې به نه خوشحاله دنیا د سختو نه په ارام شم. قبر کې انسان په ارامېږي په یو وخت کې، ځکه حدیث کې راځي عایشه رضی الله عنها وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته راننوتو، یو ښځه مړه شوې وه، ما وی چې یا رسول الله استراحت، پلانې دمه شوه، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوسه شو، د مخ یې سور شو، ما ته وی چې عایشې دمه کېږي خو هغه چې الله یې وبخي، دمه کېږي خو هغه چې الله یې وبخي، او چې الله یې ونه بخي په دې قبر کې غټه سخته پرته، د دنیا به څه سخته وي.
یو سړی دا نه وایي چې زه به مړ شم د دنیا د سختو نه به په ارام شم. دا خو امتحانونه وي، په دې کې به صبر کړې، د مرګ ارمانونه به نه کړې. خو په دې باندې مرګ ته سړی خوشحاله شي چې یاره خپل رب سره ملاقات وشي. من احب لقاء الله احب الله لقاءه. حدیث کې راځي وایي څوک چې الله سره د ملاقات خواهشمند دی او خوشحاله وي ورته الله هم د ده ملاقات ډېر خوښوي. یو سړی چې د الله سره ملاقات وکړم الله هم وایي چې د سره ملاقات وکړه. من كان يحب لقاء الله، حدیث کې دې الفاظ راځي، قرآن کې هم دې تذکیره ده. من كان يرجو لقاء الله، دې هم راځي څوک چې د الله د ملاقات امیدونه ساتي، څوک چې د الله ملاقات خوښوي، رب العالمین هم د ده د ملاقات خوښوي. نو حاصل د خبرې دا شو چې د امت د کمزورتیا دوه غټې بیماریانې دي. هغې دلاسې کمزورۍ کمې کمې، حب الدنیا و کراهیت الموت. مسلمانانو له پکار ده په دې نن سبا وخت چې ټول یو شي، که هغه بادشاهیان دي او که هغه کشران دي، ټولو له پکار ده چې یو شي او زور او طاقت خپل ډیر کړي، د کافر په مقابله کې هر قسمه آلات پیدا کړي، ټکنالوژي پیدا کړي، ترقي وکړي، د یو بل سره داسې ودرېږي لکه څنګه چې حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي مؤمن او مؤمن داسې د دیوال په شان د یو بل نه جدا کېږي، چې دا ټول مسلمانان داسې شو او هغه دین یې راونیو کوم دین چې الله سبحانه وتعالی رالیږلی دی چې هغه سوچه قرآن او حدیث دي، نو دا امت به بیا الله هغه زوړ حال ته راولي. او الله سه ظلم نه دی کړی، وما ربک بظلام للعبید. هغه وجه معلومه شو، حدیث کې دوه نښې بیان شو، ما ورسره نور هم ذکر کړي چې دا امت به څنګه کامیاب شي چې هغه د یو بل خپې وایي، د یو بل پوندې وایي، او کافر ته خوشحالېږي او د مسلمان سره یې نالیږي ده. الله دې د امت په حال باندې رحم وکړي، او الله دې په مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي، او الله دې مسلمانانو ته په دنیا او په آخرت کې عزتونه ورکړي، او کوم ځای کې چې هم د مسلمانانو سره ظلم زیاتی کېږي رب العالمین دې د هغوی بدل واخلي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو ته توفیق راکړي چې د خپل امت خدمت وکړو.